بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو. زم ستاسو هوست، ستاسو ورور، ستاسو قربا، ستاسو میزبان عابد خان د یو نوی پروګرام هنر او هنرمند د شاهد سټوډیو اینڈ پروډکشن چینل نه. ګرانو مینوالو، هیله لرم چې دا پروګرام به ستاسو ډیر زیات خوښ شي، ځکه چې دا پروګرام یو نوی پروګرام دی. هر پروګرام کې به سندرغاړي، یو نوی سندرغاړي د یو نوی اواز سره او د یو نوی شاعرۍ سره د نوی انداز سره به چې کوم دی موږ تاسو سره مخامخ کوو. ستاسو کمنټ، ستاسو رای دا زموږ لپاره ډیر زیات اهمیت لري. نو هیله لرم چې دا پروګرام به تاسو خوښ هم کې او موږ سره به چې کوم دی مرسته هم په دې پروګرام کې کوي، ځکه چې دا پروګرام به ستاسو په مرسته باندې مو مخکې بوځو. دې پروګرام کې خبرې ډېرې زیاتې نه کوم. ما سره یو ډېر ښایسته د ښایسته اواز مالکه چې کوم دی او د یو ښایسته فیس مالکه شیناګل سندرغاړي چې کوم دی نن موږ رابللې ما سره په پروګرام کې ده. نو هغې سره به تاسو مخامخ کوم او هغې سره به ګپ شپ لګو او د هغې نه به سندرې هم اورو. السلام علیکم شیناګل. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ټیک ټاک طبیعت ښه دی؟ خیر خیریت دی؟ په خیر رالی؟ تاسو خو ډېر لرې نه رالی که نه؟ اول زما د طرف نه ټولو مسافرو ته، مینوالو ته د زړه د کومې نه سلامونه هر کله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شیناګل، داسې ده چې زموږ په دې پروګرام کې خو ستاسو زموږ هم لومبې نوی نوی سټارټ دی او سټارټ موږ ستاسو نه واخیستو. نو د پروګرام باره کې تاسو څه خیال ساتئ چې لکه مطلب څه وایي د پروګرام باره کې؟ یاره اوس ښه به چلي، دا ښه فنکاران راځي او بیا چې ستاسو غوندې ښه فنکاران راځي. ښایسته مو ایښې دي. ډېره مننه. ډېره مننه به کوم چې زموږ مینوال به خوښ کړي انشاءالله. انشاءالله دې پروګرام کې به چې کوم دی نو شیناګل هسې خلک ډېر زیات دغه انټرویوز کوي چې یاره جي که نه څنګه چل دی او نه څه دې خوښ کړي او څه دې نه خوښ. خو هغسې به مونږ نه کوو، ځکه چې بس هغه څیز ختمول غواړي که نه جي. بس دوه څلور خبرې به د مینوالو سره چې کوم دی کوو او تاسو به چې کوم دی د خپل فن باره کې به چې کوم دی سره تاسو دوه څلور خبرې شیر کړي. ولې نه ولې نه. زما تقریبا 8 کالو شو چې زه دې فیلډ ته راغلی یم. ویری ګوډ ویری ګوډ. بس الله تعالی که ډېر نو لږ مقام یې راکړو. ډېر زیات ډېر زیات. زه چې ګورم اکثر ارمان برابر شو، کوم چې زما په زړه کې ارمان و هغه الله تعالی برابر کړو. محنت نه ضایع کېږي که نه جي، ځکه چې ما ته یاد دي چې تاسو کله رالی سټارټ کې او لکه څومره محنت او څومره سټرګل تاسو کړی دی نو هغه چې کوم دی هغه خو ما ته خلکو ته هم ښکاري، ما ته هم ښکاري، خو خلکو ته خو نه ښکاري، خلکو ته خو خیر بیا وروسته ښکاري، خو مطلب بیا محنت چې کوم په سکرین باندې دی هغه ستاسو ماشاءالله. زموږ مینوالو له تاسو څه تحفه راوړې؟ څه سندرې به راوړې؟ څه میوزیک غزل به راوړې که سندره به راوړې که ټپې به راوړې؟ څه به راوړې؟ یو مې غزل کړی دی او یو مې مسافرو فوک ګانه کړي. امید دره به کوم چې زما مینهواله مسافر بیا خوښ. دا مسافرو دپاره ولې دومره خلک سندرې وایي او دا مسافر ولې دومره خوښوي؟ بس چې دا په خپله څوک مسافر وکړي نو بیا په مسافر زړه خوږېږي. اصل کې د خپل ژبې چې کوم دی که نه، اصل کې موږ هم خپله مسافري کړې، مطلب بار ملکونو ته تللي یو، شوګانې دي او چې کوم هلته کې پاخه لکه مزدورۍ کوي او زموږ وروڼه چې کوم دی نو هغوی باندې بیا زموږ د خپل سندرې او هغه ډېر زیات خلک که نه. اول څه ورته وورو؟ سندره غزل سندره به ورته مسافر و د مسافرو سندره. مسافر وروڼو لپاره چې کوم دی شیناګل سندره راوړې ده نو زما په خیال چې سندره وورو نه پس به بیا ګپ شپ لګو. ټیک ده جي.
واه 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 سیناګل ډېر زبردست आवाज مینوالو سندره خو تاسو واورېدله پوه سیناګل چې کوم دی د مسافرو دپاره زما په خیال چې لایف څه ووایي نو مسافر ډېر خوشحالېږي که نه نو د سیناګل نه زه هم غواړم او زما په خیال چې تاسو به هم غواړئ چې یو لایف کې یو دوه ټپې وورو نو سیناګل څنګه هم خوښه ده نو بس ورځئ پې که نه جي موږ خو په تمه یو مسافر के तगमाशे जान बोब कम पबम्बो के बदर जमा जान बोब कम पबम्बो के बदर जमा द मुसाफिर सवाल कबले زما د پار رفت پور تکلا سونا زما د پار رفت پور تکلا سونا واه واه ماشاءالله زبردست مسافرونه به هم ډېر زیات خوشحاله شوي به مې او خفه شوي به مې ځکه چې د ټپې داسې دي که نه چې دې سره سړی خفه کېږي ریکارډینګ څنګه روان دي نن سبا ښه روان دي نوې چې کوم دی څه ریکارډ کوئ ریکارډینګ شروع دی سندرې مې ریکارډ کړې ټپې مې ریکارډ کړې ویډیوګانې پې شوي ریلیز به شي مینوال خو چې کوم دی ډېر زیات په تمه وي که نه او سندرو ته او ټپو ته نو سیناګل داسې ده چې پروګرام ټایم موږ سره ډېر زیات لږ وي که نه نو داسې کوو چې غزل غاړې ته به ځو غزل غاړې ته به ځو ټیک شو جي نو زه یم چې غزل غاړې ته هم لاړ شو خو تاسو د خپلو مینوالو سره یو اخري څه پیغام څه میسج څه دوه خبرې ورسره وکړې او بیا به دې ته چې کوم دی نو مونږ بای بای وکړو غزل طرف ته به لاړ شو زما دا میسج دی چې د خپل مور او پلار دې ډېر زیات قدر کوي عزت دې کوي ولې د مور او پلار په خپو کې جنت دی ډېره لا ګرانو مینوالو د نوي پروګرام دپاره به چې کوم دی نیکسټ بیا تاسو سره ملاویږو خو ستاسو رایې ستاسو کمنټس ستاسو مشوره زموږ دپاره ډېره زیاته اهم ده ځکه چې دا پروګرام موږ ستاسو په وساطت سره مخکې بوځو نو دې کې چې څه کمې بیشي وي دې کې څه کول غواړي نو ستاسو چې کوم دی موږ سره خپله رایې شاملولی شئ کمنټس کې چې کوم دی تاسو موږ ته لازمي ولیکئ او دا پروګرام چې کوم دی مخکې هم خپلو ملګرو سره او شیر کې او لایک یې کې زموږ دا چینل شاهد سټوډیو اینډ پروډکشن سیناګل تاسو خو بای بای وکړل خو بخښنې سره صرف د دې شاهد سټوډیو اینډ پروډکشن چینل چې کوم دی دا هم د مینوالو ته ووایه چې دا سبسکرایب کړي او لایک کړي او مخکې ملګرو سره هم شیر کړي ضرور به لایک کوي ولې نه دا موږ د دې دپاره جوړ کړی دی خپل مینې محبت دپاره دی به پرې ښه سندرې ووایي او هنرمندان به ګوري خامخا به لایک کوي سیناګل ډېره مننه ګرانو مینوالو د بل پروګرام هنر او هنرمند سره به موږ ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو د یو نوي هنرمند سره د یو نوي سینګر سندرغاړي سره کیدای شي شاعر هم پکې راتلی شي نو ستاسو نه به غواړو اجازت او زه به غزل طرف ته د لوی الله په امان د
دې کړمه